د کورنیو چارو وزارت د نشي توکو سره د مبارزې معینیت له لوري 200 کورنیو ته 15,500 افغانیو په ارزښت د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وشوه. یاد شمېر کسان څه موده وړاندې د علي قدر امیر المؤمنین د حکم پر بنسټ له کابل ښار څخه راټول شوي وو چې د افغان سرې میاشتې له ارزونې وروسته اړمن وپېژندل شو. د مرستو د ویش پر مهال د نشي توکو سره د مبارزې معین وویل نن هغه ګدایګران یا مسکینان چې هغه په ښارو کې ګدایګري کوله یا خلکو ته لاس غځولی د هغو د راټولولو څخه وروسته د هغو تشخیص شوی دی. هغه واقعي مسکینان چې د هغو دغه معلومات شوي دي چې دا واقعي مسکین دی د هغو دپاره خو مخکې هم سرې میاشتې وخت په وخت ورسره ماهانه همکاري کوي او د دغه کمیټې د خواسته چې د ګدایګرانو د راټولولو ذمهواري پر غاړه ده او د هغو ته تشخیص ذمهواري پر غاړه ده. نن د 200 کورنۍ سره فی الحال د 50,000 افغانو په اندازه هر کورنۍ سره همکاري کیږي او دا سلسله به انشاءالله تر 100 کورنۍ پورې ورسیږي. نو دا سلسله به نور هم بل وخت هم چې هغه مسکینان چې ثابت سي چې واقعي مسکینان دي او د مسکینۍ له وجې ګدایګري کوي هغو ته به بیا هم همکاري ورسره کیږي او هغه مسکینان چې واقعي مسکینان دي او د دوی د مسکنت ثابت سي هغو ته به انشاءالله د نورو لارو هم کوشش کوو چې هغو ته کار پیدا سي دوامدار هغه خپل د کار امور اجتماعي د وزارت لخوا هغو ته زمینه برابره سي د کار او د همیشه دپاره دوی د دې مشکل څخه خلاص سي. په همدې حال کې یادې کورنۍ د اسلامي امارت له لوري دوی ته د مرستو د ویش باندې خوښي څرګنده کړه او وویل چې د ژمي پر رارسېدو به یې پر یو څه ګزاره وشي. د یادولو ده چې د بېوزلو هیوادونو ته د مرستو د ویش لړۍ د هیواد په ګڼو ولایتو کې روانه ده او تر اوسه پورې د کورنیو چارو وزارت د نشي توکو سره د مبارزې معینیت له لوري 10,500 کورنیو سره خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته شوې ده.